په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. اسلامي امارت تورخم ته تازه دمې ځواکونه لیږلي. د تورخم دروازه تړلې ده. دا چې جګړه څنګه او ولې رامنځته سوې او د جګړې تازه حال څه دی، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته. ننګرهار کې ځایي سرچینې وایي چې تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د درنو او سپکو وسلو ډزې پیل سوي او جګړه لا هم دوام لري. شبیر احمد چې تورخم کې دکانداري کوي وایي چې نن دوشنبه د کب اوله د سهار راهیسې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدل کیږي. نوموړی وایي چې تورخم ښارګوټی د جګړې له ویرې تړل سوی او هم طالبانو له خلکو غوښتي چې د وضعیت تر ښه والي دي تورخم ته له تګ څخه ډډه وکړي. په سیمه کې یوې بلې ځایي سرچینې د نوم نه یادولو په شرط وویل چې تورخم کې د پاکستاني او طالب سرتیرو په جګړه کې د عبدالصمد په نامه یو طالب سرتیری وژل سوی دی. که څه هم تورخم کې طالب چارواکو تر دا مهاله د دغې جګړې پخلی نه دی کړی، خو تېره شپه د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار محمد صدیق وویل چې د تورخم دروازه له دې امله تړل سوې چې د پاکستاني حکومت له لورې د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې سوي ژمنې نه دي عملي سوي. تر دې وړاندې تورخم کلینیک کې د پاکستاني روغتیا پالانو او پولیسو د پیسو اخیستو او فساد راپورونه هم خپاره سوي وو. د تورخم دروازه له پاکستان سره یو له مهمو سوداګریزو لارو ګڼل کیږي چې هر ورځ پرې د سوداګریزو توکو سربیره زرګونه خلک هم دواړو خواو ته تګ راتګ کوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.